واوري حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش فرمانا نسا پاک رسول وائی چی عذاب سخت معاشر دی رسید پنج بنا و نسا جوڑ بسی طولو ترازو و میزانا حساب دا خیر و شر کی جدا خپل اندامونه به پرتاوي شاهدان پښتنه په محشر کېږي بیا شاو که بدویدار چا عمل د ځانه په دې کدي باور کېږي بیا مومن جنت ته ځي د کفر ځای سکر دی توکل ډاک تعالی ونیسه واوري حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش فرمانا ونیسه پاک رسول وایي چې عذاب سخت معاشر دی رسید پنج بنا ونیسه هر سړی هغه ورځ په خپل عمل خلاصېږي دا نه چې په عمل د بل چا نه ورور د ورور نه زوی د پلار په نام تېرېږي نه پلار هلته په زوی دی اوسه دوستو قریب مالو قدرت نه پکارېږي نه دغه اشنایان د دنیا د غم مکشې نه چې داسې سخت سفر دی سرې سترګې په ژړا ونیسه واوري حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش فرمانا ونیسه پاک رسول وایي چې عذاب سخت معاشر دی رسید پنج بنا ونیسه بابا آدم وایي یا پروردګاره زه یم د خپل اولاد بیزار د نوح نبي به هم دغسې وي اقراره بل چاته بے پام نوی ناچار امت بنا غاری ساو مسادوارا دا جان پا غام بوی گرفتار حلتا نفس نفسی گویار پیغمبر دی رازد دن رونا ونسا واوري حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش فرمانا ونیسه پاک رسول وایي چې عذاب سخت معاشر دی رسید پنج بنا ونیسه چې مو په مخ کې ستا حساب او کتابه جڑا کو صادق شاعر سوک بے لفظ اخلاص دایشی دا عذاب زڑگئی دی کبارک شاعر پا جڑا زارا پر دربار دا پاک وابا سید عبدالخالق شاعر فضل غاړ مهربان غني اکبر دی لاسنا په دعا ونیسه واوري حدیث دا مبارک خیر البشر دی اول غش فرمانا ونیسه پاک رسول وایي چې عذاب سخت معاشر دی رسید پنج بنا ونیسه